اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، د سلام په وړاندې کولو سره خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړې وي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې په تیرو درسونو کې بیلابیل مطلبونه په اتم ټولګي د کیمیا مضمون کې ولوستل، چې نن بیا ډیر یو مهمه او په کیمیا کې ډیر با ارزښته یو مطلب دی. نن دا موږ او تاسې لولو، خو مخکې له دې نه چې په دې موضوع باندې وغږېږو، غواړو چې په تیرو مطلبونو باندې یو تمرکز ولرو چې په تیرو درسونو کې څه ولوستل. ګرانو زده کوونکو، په تیرو درسونو کې موږ د اتمونو اوکتیت حالت هم ولوست، یا د وروستي قشر اته کیدل، چې په ده کې موږ ډېر په مفصل ډول باندې معلومات وړاندې کړه او ومو لوستل چې اته کیدل په حقیقت کې د هغه اتم ګروپ کوم چې په دوراني جدول کې موږ او تاسې ولوسته، چې ټول عنصرونه بدون له هایدروجن نه ټول په آخرینی یا په ولانسي قشر کې اته الکترونونه لري، یعنی مشبوع دي او میل نه لري چې په کیمیاوي تعاملاتو کې سهم واخلي. په همدې خاطر هغه په طبیعت کې په آزاد ډول باندې شتون لري او په بیلابیل یا مختلفو برخو کې ترېنه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه چې موږ او تاسې هیلیوم ووایو چې په بالونونو کې، او نیون هم ووایو چې په ګروپونو کې ترېنه ګټه اخیستل کیږي، او بل دا ووایو چې دا نور عنصرونه چې کوم په دوراني جدول کې شتون لري، دوی هم کوښښ کوي چې ځان اتم ګروپ ته تشبیه کړي، یعنی دوی هم غواړي چې هغه وروستی قشر یې اته شي. نو په همدې خاطر باندې ضرورت دی چې دوی د خپل په منځ کې یا الکترونونه واخلي یا مشترک کیږدي، یا چې دی الکترونونه ورکړي، چې دا راکړې ورکړې په اساس باندې دوی اوکتیت حالت ته رسیږي، چې دوی کې موږ او تاسې مثالونه هم ولوستل، چې مثال هم سودیم او کلورین و. نو ګرانو زده کوونکو، اوس راځو بل موضوع ده چې تاسې په تخته باندې وینئ، چې نن د لوست عنوان چې زموږ او ستاسې دی ایون دی، چې ایون څه شی دی، او هدف د دې درس نه زموږ او تاسې چې دی د ایون پیژندنه ده، د ایون پیژندنه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې مخکې لوستي وو چې اتمونه په عادي حالت کې خنثی دي. ټول اتمونه په عادي حالت کې څه دي؟ خنثی دي، چې هغه تعداد د چارچو د مثبتې مساوي تعداد د چارچو د څه سره دی؟ د منفي سره، یعنی د الکترونونو تعداد مساوي د پروتونونو تعداد سره دی. په همدې اساس باندې اتمونه په عادي حالت کې خنثی دي یا صفر دي. نو کله چې موږ ایون ته راځو، په حقیقت کې هماغه اتمونه چې کله په کیمیاوي اړیکې جوړوي یا په کیمیاوي تعامل کې سهم واخلي، نو مجبور دي چې یا الکترونه ورکړي او یا واخلي، چې په دې اساس باندې دوی په مثبت او منفي چارچو باندې بدلیږي، چې د دغه منفي او مثبت چارچو ته موږ ایون وایو، هغو ته موږ څه وایو؟ ایون وایو. نو داسې موږ تعریفوو چې چارجداره اتم ته ایون ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسې ولوستل چې تاسې داسې فکر وکړئ، کلسیم دی. کلسیم په عادي حالت کې موږ او تاسې ولوستل چې 20 پروتونونه لري، په مقابل کې 20 الکترونونه لري. نو په همدې اساس منفي چارجونه د مثبت چارجو سره مساوي دي. دا په عادي حالت کې څه دی؟ صفر دی. کله چې دا کیمیاوي تعامل وکړه، تاسې داسې فکر وکړئ، کله چې د اکسیجن سره یو ځای کیږي او کلسیم اکساید منځته راولي، په دې حالت کې کلسیم مثبت 2 کیږي او کلورین منفي 2. نو په حقیقت کې دوی چارجونه یا هغه کیمیاوي اړیکې چې د دوی په منځ کې راغلي، 2 الکترونه کلسیم
اکسیجن ته ورکړ او اکسیجن چې دی د 2 الکترونه ترې نه واخیستل. د دوی په سر باندې تاسې وینئ چې مثبت او منفي نوشته شو، چې دغه مثبت او منفي کېدلو ته موږ ایون وایو. نو هر اتم چې چارج داره شي هغه ته موږ څه وایو؟ ایون وایو. نو ګرانو زده کوونکو اوس راځو دې ته که چیرې موږ سودیم په نظر کې ونیسو. سودیم که چیرته یو سودیم موږ لرو په عادي حالت کې صفر دی، که چیرته دا یو الکترون د لاسه ورکړي، یو الکترون څه کړي؟ د لاسه ورکړي، نو دلته راځي په سودیم مثبت باندې تبدیلیږي. سودیم څه باندې تبدیلیږي؟ مثبت باندې. یا همدا پورته مثال موږ داسې ولیکو چې کلسیم دی په عادي حالت کې صفر و، کله چې د 2 الکترونه د لاسه ورکوي دا په کلسیم مثبت 2 باندې تبدیلیږي، یا 2 مثبت په سر باندې راځي، په مثبت چارج باندې تبدیلیږي. خو دغه حالت ته چې تاسو وینئ چې سودیم باندې مثبت چارج دی او په کلسیم باندې مثبت چارج دی، دغه حالاتو ته موږ ایون وایو. موږ څه وایو؟ ایون وایو. یا د بیلګې په توګه موږ یو بل عنصر لرو، کلورین. کلورین کله چې دا یو الکترون واخلي، یو الکترون فکر وکړئ چې واخیسته، جمع یو الکترون شه، نو په نتیجه کې کلور منفي چارج اخلي، منفي چارج. خو دته موږ څه وایو؟ ایون وایو. څه ورته وایو؟ ایون وایو. یا مثلا اکسیجن موږ مثال ورکړو چې اکسیجن که چیرته الکترونونه واخلي نو په منفي چارج باندې تبدیلیږي، دته موږ ایون وایو. خو دې ته راځو چې څنګه موږ توپیر کولی شو، په ده باندې منفي چارج دی، په ده باندې مثبت، دواړو ته موږ څه وایو؟ ایون وایو. نو راځو دا تقسیموو چې موږ 2 ډوله ایونونه لرو. څو ډوله ایونونه لرو؟ 2 ډوله ایونونه لرو. نو موږ راځو داسې لیکو چې ایونونه په څو ډوله دي؟ په 2 ډوله دي. چې یوه ته موږ کتیون وایو، یوه ته موږ څه وایو؟ کتیون وایو، او بل ته موږ څه وایو؟ انیون وایو. بل ته موږ څه وایو؟ انیون وایو. انیون او کتیون ترمنځ توپیر څه دی؟ کتیون موږ او تاسې ووایو کله چې سودیم یو الکترون د لاسه ورکړي په مثبت چارج باندې تبدیلیږي، چې هغه ته موږ سودیم ته کتیون وایو. چې دلته موږ نوشته کړ چې سودیم مثبت چارج اخلي، دا څه دی؟ کتیون دی. یا مثلا کلسیم موږ ووایو چې هغه مثبت چارج لري، کتیون دی. خو کله چې موږ د کلورین او د اکسیجن په هکله باندې معادله ولیکله، که چېرته هغه د الکترونونه واخلي په منفي چارج باندې تبدیلیږي، هغه ته موږ څه وایو؟ انیون وایو، چې کلور منفي او اکسیجن هم منفي. نو دوی ته موږ که چېرته منفي چارج لرونکي اتمونه اوسي، هغه ته موږ انیون وایو. که چېرته مثبت چارج اتمونه ولرو، مثبت چارج اتمونه ولرو، هغه ته موږ کتیون وایو. نو ګرانو زده کوونکو تاسې د ایونونو په پورته ساحه کې وینئ چې د مثبت یا منفي علامې پکې ذکر کیږي. نو په همدې اساس باندې که کیمیاوي تعاملاتو کې موږ او تاسې که چېرته ایون ښیو، ایون چې دی که چېرته مثبت چارج پرې نمشته کوو، هدف زمونږ دا دی چې هغه کتیون دی. که چېرته منفي چارج پرې نمشته کوو، هدف زمونږ دا دی چې هغه انیون دی. او راځو بل مطلب ته. بل مطلب هم دا دی چې ایون په حقیقت کې موږ که څو اتمونه سره یو ځای اوسي په بل ډول باندې که چېرته موږ ایونونه تقسیمات کړو، نو ایون چې دی یو ترکیبي ایون دی، یو ساده ایون دی. یو ساده دی او بل څه دی؟ بل ترکیبي دی. بل څه دی؟ ترکیبي دی. د ساده او ترکیبي ترمنځ توپیر څه دی؟ د ساده او ترکیبي ترمنځ توپیر دا دی چې ساده ایونونه د یو نوع اتمونه جوړ شوي دي، خو ترکیبي ایونونه چې دي هغه د څو اتمونو د یو ځای کېدو نه جوړ شوي دي. د بیلګې په توګه موږ ساده ایونونه مخکې ولوستل، هغه سودیم، کلسیم، کلورین. د بیلګې په توګه سودیم هم ولوسته، کلور هم ولوسته، کلسیم هم ولوسته، یا مثلا اکسیجن هم ولوسته. دا چې دي ساده ایونونه دي چې د یو اتم څخه جوړ شوي دي.
او ترکیبي ایونونه هغه دي چې هغه د 2 یا 3 یا 2 اتمونو څخه جوړ شوي دي. د بیلګې په توګه موږ لرو پر آیودیت لرو، فکر وکړئ منفي چارج لري. یا مثلا پر کلوریت لرو، ClO 4 لرو چې دا منفي چارج لري. یا مثلا موږ کاربونیت لرو CO 3 چې 2 منفي چارج لري. یا مثلا موږ فاسفیت لرو، موږ څه لرو PO 4 لرو چې دا 3 منفي چارج لري. 3 څه لري؟ منفي چارج. او یا مثلا موږ لرو سلفیت لرو، څه لرو؟ سلفیت لرو چې دا 2 منفي چارج لري. نو تاسو دلته ګرانو زده کوونکو وینئ چې د ترکیبي او د ساده ترمنځ توپیر په څه کې دی. د ساده ولوستل چې د یو نوع د اتمونو د یو اتم څخه تشکیل شوي وي، او ترکیبي ایونونه ولوستل چې د 2 اتمونو ترکیب دی. یعنی دلته که تاسو دلته وینئ دلته ام آیودین دی او ام اکسیجن دی. که دلته تاسو وینئ ام کلور دی او ام اکسیجن دی. که دلته تاسو وینئ ام کاربن دی ام اکسیجن دی. که چیرته تاسو په دې بل فاسفیت کې وینئ ام فاسفورس دی او ام اکسیجن دی. که تاسو په سلفر کې وینئ ام دلته سلفر دی ام اکسیجن دی. یعنی دا 2 نوع دلته تاسو وینئ چې 2 اتمونه سره یو ځای شوي دي او یو ایون یې څه شی کړی تشکیل کړی دی. نو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسې په حقیقت کې دغه ایونونه چې ترکیبي ایونونه چې موږ او تاسې ولوستل، د ترکیبي ایونونه په کیمیاوي تعاملاتو کې یا په کیمیاوي تعامل کې د یو عنصر په شکل باندې یو ځای کیږي. تاسې داسې فکر وکړئ لکه سودیم چې د کلورین سره تعامل کوي، په هماغه شکل باندې دغه پر آیودیت چې موږ وي یا پر کلوریت چې موږ وي یا کاربونیت چې موږ وي، دوی هم په قسم د یو عنصر چې دی د هغو سره تعامل کوي او هغه مربوطه مرکبونه چې دي لاسته راوړي. د بیلګې په توګه که چېرته موږ مثلا دغه کاربونیت په نظر کې ونیسو، موږ څه په نظر کې ونیسو؟ کاربونیت په نظر کې ونیسو. که چېرته د کاربونیت د کلسیم سره موږ یو ځای کړو د کلسیم سره، نو په نتیجه کې کلسیم کاربونیت لاسته راځي. څه لاسته راځي؟ کلسیم کاربونیت لاسته راځي. یعنی دغه ایون چې موږ د کاربونیت په نوم باندې یاد کړی و، دا په قسم د یو عنصر چې دی د بل عنصر سره یا د بل مواد سره د بل مادې سره یو ځای شه او هغه مربوطه مرکبونه یې لاسته راوړل. نو ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې په ننني درس کې تاسو کوم ستونزه ونه لرئ. راځو یو لنډیز د درس ته چې موږ یو لنډیز کوو چې موږ نن څه ولوستل، خلاصه د درس ته. نن موږ د ایون په باره کې معلومات ولوستل چې ایون هم وویل چې چارجداره اتم ته چارجداره اتم د څه په نام باندې یادیږي؟ د ایون په نام باندې یادیږي. او دا ولوستل چې اتمونه په عادي حالت کې څه دي؟ خنثی دي. خو چې کله د الکترونونو د راکړې ورکړې په اساس باندې دوی څه کوي؟ یا الکترون اخلي یا بایلي، د دوی په اساس باندې په چارج باندې تبدیلیږي. په چارج باندې چې تبدیل شه هغه په حقیقت کې په ایون باندې تبدیلیږي. یا مثلا موږ دا وویل چې ایون چې دی 2 ډوله دی، یو کتیون دی او بل څه دی؟ انیون دی. چې کتیون وویل چې هغه مثبت چارج لرونکی ایون دی او انیون هم وویل چې هغه منفي چارج لرونکی ایون دی. او بل هم دا وویل چې د خپله د ایون سمبول چې موږ لیکو باید په پورته ساحه د اما عنصر باندې یا سمبول باندې مثبت یا منفي چارج ولري. او بل هم دا وویل چې ایونونه په 2 ډوله په طبیعت کې شته، چې یو ساده دي او بل چې دي ترکیبي دي. چې ساده موږ ولوستل چې د عنصرونو نه یا د ټول په ترکیب کې یو عنصر دی، چې هغه چېرته موږ سودیم په نظر کې ونیسو یا کلسیم په نظر کې ونیسو یا نور عنصر یا کلورین یا نایتروجن یا نور همداسې نور عنصرونه موږ په نظر کې ونیسو، دته ساده وایي. او ترکیبي هم دا وویل چې موږ او تاسې په تختې کې وینو چې ترکیبي مثلا پر آیودیت و، پر کلوریت و، کاربونیت و، فاسفیت و او سلفیت و همداسې نور ایونونه موږ لرو چې په
کتاب کې تاسو وینئ په کتاب کې جدول دی چې په جدول کې چې دی ډېر ایونونه راغلي دي او تاسو بیا ولولئ په کورونو کې. او بل موږ دا ووایو چې دغه خپل ترکیبي ایونونه چې دي دا په کیمیاوي تعامل کې په قسم د یو عنصر چې دی تعامل کوي، یعنی د یو عنصر په شکل باندې تعامل کوي، هماغه که منفي چارج لرونکی که مثبت چارج لرونکی وي، اما مربوطه د خپل مرکبات یا مرکبونه څه کوي تشکیلوي. نو خدای دې وکړي چې نن درس تاسې ښه زده کړی وي او د راتلونکي درسو په خاطر باندې آمادګي ونیسئ. راځو یو کورنۍ دندې ته. کورنۍ دنده دې ستاسې دا وي چې کوم چې په د جدول کې موږ او تاسې دوه ډوله ایونونه لرو، یو هغه ترکیبي دي او بل چې دي ساده دي. تاسې همدا دواړه د 10 دانې دلته دي، 10 واړه چې دی په کورونو کې د خپل په کتابچو کې ولیکئ او نومونه یې، سمبولونه یې او فرمول یې هر څه یې تاسې زده کړئ. خدای دې وکړي چې له دې درس نه تاسې ګټه اخیستې وي. په لوی څښتن باندې هم سپارم. الله دې وکړي چې د راتلونکي درسو په خاطر باندې تاسې په کورونو کې ښه آمادګي ونیسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.